بسم الله الرحمن الرحيم. الإعراب وأنواعه. إعراب أو داغه أقسام. أول د إعراب تعريف دي شوي. الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة. إعراب هغه ښکاره او څرګند یا مقدر اثر دی چې عامل یې راجلبوي او عامل یې د راجلبولو سبب جوړیږي په آخر د کلمه کې. نحو وآتینا موسی الكتاب. موسی ته مو کتاب ورکړ. دلته آتی فعل نائب فاعل، موسی مفعول اول، الکتابه مفعول ثاني. دا فعل خپل په فاعل کې هم عامل خپل په مفعول کې هم عامل. نو دا د موسی په اخر کې مقدره فتحه د دې آتینا په وجه راجلب شوی او د الکتاب په اخر کې خو ښکاره فتحه ده. د موسی په اخر کې مقدره په دې ده چې اخر کې الف مقصوره دی، حرکات څوک نشي پر ظاهرولی. وانواعه اربعه او اقسام د اعراب بیا ټول اعراب چې د فعل او د اسم ټول پکې دا څلور دي: رفع ونصب وجر وجزم. فاما الرفع والنصب فيشترك فيهما الاسماء والافعال. فرفع ونصب چې دي په هغه کې اسمونه او فعلونه ټول شریک دي، یعنی رفع او نصب په اسم او فعل دواړو کې کاریږي. نحو والله يريد ان يتوب عليكم. الله غواړي چې ستاسو توبه قبوله کړي. نو دلته الله مبتدا اسم دی، مرفوع دی، رفع پکښې راغله. یرید فعل مضارع ده، مرفوع ده، رفع پکښې راغله. ان یتوبه ده، یتوبه بیا فعل مضارع ده، فان منصوبه ده، نصب پکښې راغی. ان الله لا یغفر ان یشرک به. یقیني خبره ده چې الله شرک نه بخښي. نو دلته الله اسم دی، منصوب دی، نصب پکښې راغی. او لا یغفرو بیا فعل مضارع ده، دا رفع پکښې راغله. یشرک هم فعل مضارع ده، نصب پکښې راغی. واما الجر فيختص بالاسماء. جر بیا مختص دی په اسمونو پسې. نحو فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. نو په الله سره پناه وغواړه د رټل شوي شیطان څخه. دلته اوس بالله دا الله هم اسم دی، په آخر کې جر راغلی. من الشیطان الرجیم دا هم داسې په من باندې مجرور دی. نو جر یوازې په اسمونو کې کارېدای شي. کما ان الجزم یختص بالافعال. لکه څرنګه چې جزم بیا خاص دی په فعلونو پسې. نحو لم یلد ولم یولد. نو دلته دا یلد هم فعل مضارع ده، مجزومه ده فلم باندې. دا جزم یعنی یوازې په فعل کې کارېدای شي. علامات الاعراب. د اعراب علامې. دا اعراب په اصل کې څه اوس خلک داسې ځینې فهموي چې دغه خپله دغه حرکات رفع و نصب و جر و جزم دی، خو په حقیقت کې داسې د اعراب و د رفع و نصب و جر دا د دې حالت نومونه دي. یعنی دا فاعلي حالت نوم رفع ده، فاعلي حالت نو خپل فاعل و نائب فاعل و مبتدا و خبر دې ټول د شاملیږي. د دغه حالت نوم رفع ده او د حرکت نوم یې بیا ضمه ده. نو ضمه د حرکت نوم دی او رفع د حالت نوم دی. همداسې د نصب و د فتحې فرق. علامات الاعراب قسمان اصلیة و فرعیة. د اعراب علامې دوه ډوله دي، یو اصلي دي بل فرعي دي. فالاصل في علامات الاعراب ان يكون الرفع بالضمه. نو اصل په علاماتو د اعراب کې دا ده چې رفعي حالت په ضمه وي، والنصب بالفتحة او دغه نصبي حالت په فتحې وي، والجر بالکسرة او جري حالت یا ملکي حالت په کسره وي، والجزم بالسکون او جزم په سکون وي. دغه اصلي حالت دی. وللإعراب علامات فرعية تنوب عن العلامات الأصلية. او اعراب فرعي علامې هم لري چې د اصلي علامو ځای ناستې کېږي. کما نابت الواو عن الضم في اخو. لکه څنګه چې نیابت وکړو واو د ضمیر څخه د اخو په لفظ کې.
والیا عن الکسرة او یا بیا د کسرې نیابت و ځایناستېتوب کوي فی بني کې من نحو جاء اخو بني نمیر. نو جاء فعل، اخو فاعل مرفوع علامه د رفع واو، بیا دا مضاف، بني مضاف الیه مجرور علامه د جر یا نیابتا عن الکسره. نو دا خو د دې فرعي مثالونو څخه دغه اصلي مثالونه دلته مخکې ذکر ول، هغه نو بیا تکرار نه کړه. لکه اوس د رفع په ضمیر دا دلته مثال ذکر شو، نصب په فتحې جر په کسرې دا خو مخکې ذکر شو. مواقع علامات الاعراب الفرعیه، د فرعي علامو ځایونه، یعنی دا هغه اصلي خو عمومي دي، دا فرعي علامې چې مثلا د ضمیر پر ځای باندې واو راسي، د یا پر ځای باندې کسره راسي، دا په کومو ځایو کې کاریږي؟ توجد علامات الاعراب الفرعیه فی 7 ابواب. د اعراب فرعي علامې په 7 بابونو کې موجودېږي. هي الاسماء السته، یو خو دغه 6 نومونه دي، 6 نومونه دي، په دې کې هم د اعراب علامې فرعي دي چې وروسته بیانېږي. اول اسماء سته خپل کوم شیان دي؟ وهي اب، اخ، حم، حنون، فو، زو. اب خو معنا پلار، اخ ورور، حم په پخواني عربي کې یوازې لیوره ته ویله، اوس د نارینه د ښځې، یعنې د ښځې خپلوان لکه اخ ښی دې ته هم حم وایي، حتی خواښې ته اوس حمات وایي. حن پښتو کې معنا ده دغه، یعنې کنایتا چې د یو شي نوم له سړي څخه هېر شي د هغه دپاره هم دا کارېږي، او چې د یو شي نوم خراب وي سړی ویلی نه شي هغه دپاره هم کارېږي. نوم یې شرموونکی نوم یې لکه اوس شرمګاه یا عورت یا داسې شیان، نو هغه ته هم حن ویل کېږي. یعنې هوبهو د عورت ترجمه نه لري، بلکې کنایتا د هېر شوي شیانو دپاره هم کارېږي، او هغه نومونو لپاره چې سړی په تلفظ باندې شرمېږي د هغو دپاره هم کارېږي. فو معنا خوله، زو معنا والا. دغه وایي ترفع بالواو، په واو مرفوع کېږي، وتنصب بالالف او په الف منصوبه کېږي، وتجر بالیاء او په یا مجروره کېږي. خو دا 4 شرط پکښې دي. بشرط ان تكون مفردة مكبرة مضافة الى غیر یا المتکلم. په دې شرط چې مفرد به تسنیه او جمع بني، که تسنیه و د نورو تسنیو پر کم اعراب پر جاری کېږي، که جمع و د نورو جمع اعراب پر جاری کېږي. دغه خصوصي اعراب چې رفع په واو، نصب په الف او جر په یا دا نه پر جاری کېږي. او مکبرة یعنې مصغر بنی، لکه ابین و اخین، که چیرې مصغر شو بیا لکه دا نور مفرد اسمونه دغسې د رفع په ضمې او نصب په فتحې او جر په کسرې داسې پر جاری کېږي، جاري مجرا د صحیح جوړېږي. او مضاف که چیرې مضاف نه هم د دا نورو مفرد اسمونو اعراب پر جاری کېږي. او بل 4م دا چې مضاف الیه بیا غیر د یا د متکلم بل شي، هر شي چې و، که اسم ظاهر و، که ضمیر و، که انسان و، که حیوان و، خو یا د متکلم به نه وي. که مضاف الیه یا د متکلم بیا دی هم د نورو اسمونو په شان باندې اعراب مقدر کېږي. ښه، اوس دا شرطونه چې پکښې د هغه مثال نحو اذ قالوا لیوسف واخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبة ان ابانا لفی ضلال مبین. چې کله د یوسف علیه السلام ورونو وویل چې خامخا یوسف او د هغه ورور زموږ پلار ته تر موږ محبوب و غوره دي، په داسې حال کې چې موږ یو لوی جماعت، یوه لویه ډله یو، یقینا زموږ پلار په څرګنده بېلارۍ کې دی. یوسف مبتدا دی، اخوه ورباندې عطف دی، مرفوع د رفع علامه واو نیابتا عن الضمه. ګوره یوسف چې مفرد اسم دی، د هغه رفع په ضمیر دی، دا چې ورباندې عطف دی دا بیا بل اسم دی، جلا قسم اعراب لري، نو د ده رفع بیا په واو ده. دا دکتور فا عبدالرحیم یو ښه مثال ورکړی، وایي دا د اعرابونه داسې لکه د انسانان، یا معرب اسمونه داسې لکه انسانان په د اصناف د اعراب اړه وایي. وایي مثلا هر څوک
د کور په وخت لپاره بیل کالي لري، د کار د وخت لپاره بیل کالي لري، د لوبو د وخت لپاره بیل کالي لري. خو د هر چا بیا د خپل شان مناسب کالي، د کشرانو بیل کالي، د لویانو بیل کالي. یا په بل تعبیر چې اوس موږ وایو د اختر په ورځ هر څوک د اختر کالي اغوندي، خو بیا تفاوت سره لري. د کوچنیانو کالي د اختر کالي بیل وي، د سپین ږیرو دا بیل وي، د ځوانانو دا بیل وي، د ښځو دا بیل وي، د نجونو دا بیل وي. نو دغسې اعراب هم یعنی هر مبتدا مرفوع وي، خو که چیرې مفرد اسم د رفع علامه بیلی، که د اسماء سته څخه مثلا د رفع علامه بیلی. لکه اوس دا اخو د اسماء سته څخه دی، دا هم مرفوع دی، یوسف هم مرفوع دی، خو د رفع علامې بیلی دي دواړو. بیا د اختر کالي اغوستي دي، خو په دې خاطر چې د دوی شخصیتونه بیل دي نو کالي هم بیل دي. احب الى ابینا، وایي ډېر خوښ دی زموږ پلار. نو اله حرف جر، ابي مجرور، علامه د جر یا نیابتا عن الکسره. دلته د کسرې پر ځای په یې مجروره شوی دی، یا د کسرې ځای ناستی دی. ان ابانا، ان حرف ناصب، ابا منصوب، د نصب علامه الف نیابتا عن الفتح. دا الف د فتحې د ځای ناستې په توګه کارول شوی دی، یعنی اصلي د نصب علامه نه ده، اصلي خو یې فتحه وه، اوس د فتحې پر ځای دا راغلی دی. والمثنى دویم باب چې د اعراب فرعي علامې پکې ښکارېږي هغه تثنیه ده. هغه بیا یرفع بالالف، رفع په الف، نحو قال رجلان، وویل دوو خلکو، قال فعل، رجلان فاعل مرفوع د رفع علامه الف نیابتا عن الضمه. دلته الف د ضمیر ځای ناستی دی، د رفع علامه فرعي د اصلي نه، د اصلي خو ضمه وه. وینصب ویجر بالیاء المفتوح ما قبلها، او نصب و جر دواړه په داسې یا باندې کېږي چې مخته د یا فتحه وي، ما قبل یې مفتوح وي. نحو واستشهدوا شهیدین، وایي دوه شاهدان تاسو وټاکئ یا دوه شاهدان مقرر کړئ. نو استشهدوا فعل واو ضمیر مبني پر سکون په محل کې د رفع فاعل، شهیدین مفعول به منصوب نصب علامه یا ما قبل دال چې دال دی مفتوح. دا دویمه یا رب المشرقین و رب المغربین، رب مضاف، المشرقین مضاف الیه مجرور د جر علامه یا ما قبل مفتوح نیابتا عن الکسره، او رب المغربین هم داسې. دریم باب چې د اعراب فرعي علامات پکې کاریږي جمع المذکر سالم، دا یرفع بالواو، فواو مرفوع کېږي، نحو قد افلح المؤمنون، بېشکه مؤمنان بریالي شول. نو قد حرف تحقیق، افلح فعل ماضي، المؤمنون فاعل مرفوع د رفع علامه واو، د آخري واو، نیابتا عن الضمه، دا واو د ضمیر نائب دی، ځای ناستی دی. وینصب ویجر بالیاء المکسور ما قبلها، او نصب و جر دواړه په داسې یا کېږي چې مخته به کسره وي. یعنې د تثنیې سره فرق دا دی چې د هغې د یا مخته فتحه وه، د دې د یا مخته کسره وي. نحو وکفى الله المؤمنین القتال، الله مؤمنینو ته د قتال بسیا وکړه، یا مؤمنین د قتال څخه بې نیازه کړه، جنگ څخه یې وژغورل. نو دلته کفا فعل، الله فاعل، المؤمنین مفعول اول منصوب، د نصب علامه یا ما قبل مکسور. ګوره مؤمنین ما قبل د یې نون دی، هغه کسره لري، او وروسته د جمع نون هم بیا فتحه لري، یعنې د وروسته نون بیا د تثنیې او د جمع دا فرق کوي چې د تثنیې نون مکسوره وي، د جمع نون مفتوحه وي، دا آخري نون. او ما قبل د یا بیا په تثنیې کې مفتوح وي او په جمع کې مکسوره وي، یعنې ما قبل د تثنیې ده
مفتوح نون مکسور، یا داسې د یې مخکې په تسنیه کې د یې ما قبل مکسور ما بعد نون وبخښئ په تسنیه کې د یا ما قبل مفتوح او ما بعد نون مکسور، او په جمع مذکر سالم بیا بالعکس د یې ما قبل مکسور او ما بعد نون مفتوح. لقد رضي الله عن المؤمنين، عن حرف جر، مؤمنين مجرور د جر علامه یا ما قبل مکسور. څلورم وجمع المؤنث السالم، دا د کوم هغه د فرعي علاماتو یو باب هم دغه دی، خو دا ټول فرعي نه دي، دا بیا یو ځای فرعي دی فقط. ينسب بالکسرة نیابة عن الفتحه، په کسرې منصوبه کېږي د فتحې د ځایناستې په توګه، خالي دغه د نصب حالت یې په فرعي علامې دی. نحو ان الحسنات یذهبن السیئات، ان حرف مشبه بالفعل د اسم ناسب، حسنات اسم منصوب د نصب علامه کسره نیابة عن الفتحه. دارنګه سیئات دا د یذهبن مفعول به دی منصوب د نصب علامه کسره نیابة عن الفتحه. وسقط ونور حالتونه یې څنګه دي؟ وهو في غیر حالت النصب على الاصل السابق، د نصب د حالت پرته نور په هغه سابقه اصل دي. هغه څنګه دي؟ رفع بالضمه وجر بالکسره، رفع په ضمه ده لکه نور اسمونه چې اصلي اعراب هم داسې، او جر په کسره دي. فمثال الرفع فالصالحات قانتات حافظات للغیب. صالحات مبتدا ده، قانتات خبر دي، دواړه مرفوع دي، د رفع علامه ضمه ده، او حافظات د خبر صفت یا دویم خبر هغه مرفوع. ومثال الجر وبلوناهم بالحسنات والسيئات، او دوی مې په ښو بدو حالتونو وازمویل، نو با حرف جر حسنات مجرور د جر علامه کسرت ده خو په اصلي حالت. پنځم وما لا ينصرف، هغه اسم چې نه منصرف کېږي، غیر منصرف چې موږ ورته وایو. دې کې هم جره بالفتحه، د دې دا بیا د جمع مؤنث سالم بالعکس دی، هلته خو نصب په کسرې و، دلته جر په فتحې دی. اصل خو باید جر په کسرې وای، خو دلته جر په فتحې دی، دغه یعنې فتحه د کسرې ځایناستې ده دلته. نحو وعهدنا الى ابراهیم، نو الى حرف جر، ابراهیم مجرور د جر علامه فتحه نیابة عن الکسره. فحیو باحسن منها، دارنګه دلته بیا با حرف جر احسن مجرور علامه د جر فتحه نیابة عن الکسره، ځکه دا دواړه اسمونه غیر مصرف دي. غیر مصرف به وروسته وضاحت درته کېږي چې دا داسې اسم چې د دامنو علتونو دوه علتونه پکې یو ځای شي، یا یو داسې علت چې هغه دا یو علت ځایناستې دوه علتونه وي، لکه الف د تانیث و جمع مؤنث سالم. نو دغه دا د جر حالت په هغه نیابي حرکت دی، یعنې نیابي علامې دي، خو دا هم دوه ځای ځینې استثناء دي. الا ان اضیف، مګر دا چې مضاف نه هو، فی احسن تقویم، فی حرف جر احسن مجرور مضاف تقویم مضاف الیه. او دخل علیه ال، یا ال پر داخل نه هو. وانتم عاکفون فی المساجد، او تاسو اعتکاف کوونکي په مساجد کې، نو فی حرف جر مساجد مجرور د جر علامه کسره. نو دلته ګوره فی احسن، هغه احسن چې په بی احسنه کې په فتحې مجروره کېدی، خو دلته چې احسن د تقویم خواته مضاف شوی دی په کسرې مجروره شوی دی، اصلي علامې ته ورګرځېدلی. دارنګه مساجد منتهى الجموع صيغه ده غیر منصرف، خو چې ال پر داخل شوی دی اوس په کسرې مجروره کېږي، فیجر بالکسره، د دې دوه حالتو کې بیا دی هم په کسره مجروره کېږي. وهو في غیر حالت الجر على الاصل السابق، او دا غیر منصرف ده د جر له حالت پرته پر هغه پخواني اصل دی. یرفع بالضمه، قال ابراهیم، قال فعل، ابراهیم فاعل مرفوع د رفع علامه ضمه. وينصب بالفتحه، او نصب بفتحه کې نه ان ابراهیم لأواه حلیم، بشک ابراهیم زړه سوان دی صبرناک
شپږم والافعال الخمسه، پنځګوني فعلونه، دې ته امثله خمسه وایي، پنځه صيغې. هغه کوم دي؟ وهي كل فعل مضارع اتصل به الف اثنين، هغه هر فعل مضارع دی چې الف د تثنیه ورسره یو ځای شوی، نه تفعلان او یفعلان، دوی صيغې داسې وي، یو هغه چې په اول کې تا وي د الف سره، بل دا چې په اول کې یا وي، دا دوی صيغې شوي. او واو جماعت، یا اسناد ورسره وصل شوی واو د جماعت، نه تفعلون او یفعلون، دلته دا دوی صيغې شوي، یو تا والا ده، یو یا والا. او یا مخاطبت، یا د مخاطبې ورسره وصل شوی، نه تفعلین، دلته نو بیا په دې خاطر چې یا د مخاطبې ده، نو یا په اوله کې بیا نشي ورسره تللی، ځکه هغه د تفعلین یا د مخاطبې ده، نو د مخاطب په اوله کې خو یا نه کارېږي. نو دغه پنځه فعلونه هم معرب مضارع ده. دلته خو په دې کتابونو کې موږ د فعل اعراب او د اسم دا ټول یو ځای راوړو. ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف، دغه افعال خمسه مرفوع کېږي په ثبوت د نون، د رفع په وخت کې نون په اخر کې ثابت پاتې، او وتنصب وتجزم بحذف، او نصب و جزم بیا په حذف د دغه نون وي. مثال رفعها، د رفع مثال، والنجم والشجر يسجدان. نو دلته دا یسجدان فعل مضارع د افعال خمسه څخه مرفوع ده، د رفع علامه ثبوت د نون. دارنګه وانتم تعلمون، دا تعلمون فعل مضارع د افعال خمسه څخه مرفوع ده، د رفع علامه ثبوت د نون. ماذا تأمرون، دا تأمرون فعل مضارع د افعال خمسه څخه مرفوع ده، د رفع علامه ثبوت د نون. ومثال جزمها، د جزم مثال بیا ولا تقتلوا انفسکم. نو دلته تقتلوا فعل مضارع مجزوم ده فلا ناهیه باندې، او د جزم علامه حذف د نون دی، سکوت د نون. ولا تقربا هذه الشجره، نو تقربا فعل مضارع مجزوم د جزم علامه حذف یا سقوط د نون دی، ځکه دا د افعال خمسه څخه دی. ولا تخافي ولا تحزني، دا دواړه فعل مضارع مجزوم دي فلا ناهیه باندې، او د جزم علامه حذف د نون دی، اصل تخافین او تحزنین. ومثال نصبها، د نصب مثال بیا واوحینا الى موسی واخيه ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. نو دلته ان حرف نصب، تبوأ فعل مضارع منصوبه، د نصب علامه حذف د نون د اصل تبوأان یو، د نصب علامه د هغه د تبوأان د نون حذف دی. وان تصبروا خير لكم، ان حرف نصب، تصبروا فعل مضارع منصوب، د نصب علامه حذف د نون. وم بابي والمضارع المعتل الاخر، هذا مضارع چې معتل الاخر يجزم بحذف اخره، دا جزم په حذف د اخر، نو دا د سکون پر ځای جزم، دا فرعي علامه ده. نه ولم يخش الا الله، دلته يخش فعل مضارع مجزوم ده فلم، او د جزم علامه حذف د الف ده چې يخشا و اصل. ولا تدعو مع الله إلها آخر، دلته لا ناهیه، او تدعو فعل مضارع مجزوم فلا ناهیه، علامه د جزم حذف د اخر د چې واو دی. ولا تمشي في الارض مرحا، تمشي فعل مضارع مجزوم، علامه د جزم حذف د اخر دی چې یا ده، ځکه دا ټول مضارع معتل الاخر دی.